دوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور. د بخښونکي او مهربان رب په سپېڅلي نامه نن یکشنبه د 1403 هجري لمریز کال د تلې یا میزان میاشتې لومړۍ نیټه ده. زه فهیم الافغان یم. پام راړوم د میدان وردګو ملي تلویزیون څخه د دې مهال خبرونو ته. څه موده وړاندې د کابل غزني د دوهم لاین سړک رغنیزې چارې پیل شوې چې د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي او په یاده لار موټر چلوونکي ورته خوښ دي. د دوی په وینا د لارې ګڼه ګوڼه او ترافیکي پیښې به ورسره پای ومومي. محبوب الله سروري په اړه ریپورټ چمتو کړی. د کابل غزني دوهم لاین سړک رغنیزې چارې پیلېدو ته د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي او موټر چلوونکي زیات خوښ دي. دوی وایي په جوړېدو سره به یې ګڼه ګوڼه او ترافیکي پیښې راکمې شي. حالا سرک کابل غزنی از روز که کار آغاز شده تا همین روز شکر در خوبی و خوشی پیش میره. کارایش خیلی عالی است. سرکش هم خوب سرک جور شده. سرک دوم که آغاز شده دور دومش هم که انشالله جور شود که چی بهتر میشه. تا خو موږ ډیر خوشاله یالو د توفیق ورکړو چې دا زر تر زر جوړ کړو د ترافیکي پیښې دا به ډېرې ورڅخه کمې شي. اوس خو ډېر بیرابور دی په دې سړک. له بل پلوه په یاد لار موټر چلوونکي وایي چې د دوهم لاین سړک په رغېدو سره به د لارې ګڼه ګوڼه او ترافیکي پیښې تر ډېره راکمې شي. همدارنګه له مسؤلینو غوښتنه کوي تر څو یې چارې په چټکۍ سره پای ته ورسوي. دا خو وروره زه ته ډېر خوشحاله شو دا اوس پې خبر شو. زه ته ډېر پې خوشحاله شو په څه خاطر چې حادثات ډېر وو نور د سړک بیروبار هم ډېر و. دا خو ډېر ښه کار شوی. په دې ډېر خوشحاله یو. موږ به هر وخت خپل وطن ته چې تلو ډېر په تکلیف و ډېر په خوارۍ به تلو. اوس انشاءالله راحته به څو راحته به رسو. ډېر خوشحاله یو. دویم سړک لږ زر جوړ کړي د ترافیکي حادثې راکمې شي دا به ډېرې ښې. موټر چلوونکو غوښتنه ده چې خپل سرعت کنټرول کړي او ډېر احتیاط وکړي. د ویلو ده چې د کابل غزني ترمنځ د دوهم لاین 111 کیلومتره سړک د رغولو چارې څه موده وړاندې د اسلامي امارات د مسؤلینو له لوري پیل شوې چې د میدان وردګو تر دښتې ټوپ سیمې به په راتلونکو 3 کلونو کې ورغول شي. د کورنیو چارو وزیر خلیفه سراج الدین حقانی پکتیا ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې د 3 میلیونه ډالرو په ارزښت د یو جامع جومات د جوړېدو بنسټ ډبره کېښوده چې په یو وخت به شاوخوا 10,000 لمونځ کوونکي ځای کړي. د کورنیو چارو وزیر د خپل سفر په ترڅ کې د پکتیا سید کرم ولسوالۍ ته ولاړ او هلته یې د ولسونو په لویه غونډه کې ګډون هم وکړ. دلته د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې د کورنیو چارو وزارت وزیر قومي مشرانو، ځوانانو، سیمهییزو خلکو او مسؤلینو ته د وینا پر مهال وویل په هیواد کې شته امنیت نړیوالو ته دا زمینه برابره کړې ده چې افغان ولس سره خپلې همکاري پرته له کومې ستونزې ترسره کړي. د کورنیو چارو وزیر خلیفه سراج الدین حقانی له ولسونو سره د یو شمېر رغنیزو پروژو د پلي کولو او پکې خلکو ته د کاري زمینو برابرېدو ژمنه هم وکړه چې په نږدې موده کې به پیل شي. روزګارو د افغانستان په بیا ترقۍ کې دی چې موږ سره یو تعامل ته رسېږي. اوس یې د دې هر څه په امن کې دي. موږ تاسې د ډانډ پټان د سړک خبره وه په اساسي ډول باندې پخول او جوړول دی پکتیا او د ګردیز مرکز نه تر هغه پورې سرحده پورې د دې په روان کال کې د دې منظوري شوې ده. د دې بودیجه ورته منظوره شوې ده، فیصله یې شوې ده. د پکتیا اوسیدونکي د کورنیو چارو د وزیر راتګ ته خوښ دي او له نوموړي سره یې ځینې غوښتنې هم له نږدې شریکې کړې. که چېرته دا لار په اساسي ډول جوړه شي د پکتیا ټول ولسونه به خوښ شي. محترمه مشره د سید کرم ولسوالي مربوط یو د بوسین او دوهم د عثمان خیلو سړک چې همدا مخورو مشرانو په خپله منطقه کې چنده کړه. بل محترمه د سید کرم شفاخانه واقعیت ده چې له ډېرو مشکلو سره مخ ده. په سلو کې 80% کار سوی 60% که دا کار یې ونه شي دا د ړنګېدو په حال کې ده. د کوسین خلک ټول دهقانان دي.
د آدم علیه السلام وظیفه یې نیولې ده. ټول د زراعت خلک دي او د اوبو له کمبود سره مخ دي. بندو ته واقعا ضرورت لري. لکه مشرانو داود شفیق صاحب ټولو غوښتنه وکړه دا خبره موږ تایید وشي. واقعا ډېر ضرورتونه دي. حتی په معلمان په مکتبو کې کمبودي لري. علما اکثره د موږ له وطن نه تللي امارت وظیفې ورکړې. د موږ مدرسې په دې خالي حال باندې په خالي ولاړې دي. د تدریس استادان د موږ ډېر کم دي. د کورنیو چارو وزیر پکتیا ته په داسې مهال سفر ترسره کوي چې دلته یې د نوي مسجد د جوړېدو بنسټ ډبره هم کېښوده چې په یو وخت به شاوخوا 10,000 لمونځ کوونکي ځای کوي. د اسلامي امارت له لوري د احتکار د مخنیوي کمیسیون جوړښت دیني عالمانو یې هڅې ستایلې. د اسلامي امارت په بیا ځلې واکمنېدو سره په نورو برخو کې د سمون ترڅنګ په بازارونو کې د احتکار د مخنیوي لپاره هم زیاتې هڅې شوي او دا لړۍ لا هم دوام لري. دیني عالمان د دغه هڅو په ستاینې سره وایي د اسلام مبارک دین کې احتکار ناروا او حرام عمل دی. که هر څوک د عمل ترسره کوي د اسلام سپېڅلي دین کې مجرم ګڼل کیږي. ورته مهال د اقتصادي چارو شنونکي وایي احتکار په بازار کې د بېنظمۍ لامل کیږي او د حکومت او خصوصي سکتور اقتصادي پالیسي ګډوډوي چې له امله یې ټولنه له اقتصادي پلوه له بېوزلۍ او تنګسیا سره لاس او ګریوان کیږي. احتکار د قیمتونو د لوړوالي په تمه د لومړنیو توکو زیرمه کول او د ټولنې د اړتیا څخه ناوړه استفاده چې د کارپوهانو په وینا زیان یې عامو خلکو ته رسیږي. د پکتیکا مرستیال والي د خلکو د ستونزو اورېدو په موخه د فرضي کرښې لرې پرتو 3 ولسوالیو له مسؤلینو، دیني عالمانو او قومي مشرانو سره وکتل او هغوی ته یې د ستونزو د حل ډاډ ورکړ. نور حال د عمرجان ذهین په راپور کې. د پکتیکا مرستیال والي د بیلابیلو ادارو رئیسانو په ملتیا د یاد ولایت 3 لرې پرتو ولسوالیو نعمت آباد، شکین او برمل ته د سفر په ترڅ کې له ډیورنډ فرضي کرښې سره د میشتو ولسونو ستونزې او غوښتنې له نږدې واورېدې. امنیت لرو، کراري لرو، هر څه لرو، خو مقصد کار نه ده سوی. دا خلک غریب خلک ده، دا بېوزله خلک ده. نو دا مرستایي غوښتنه ده په ډېر درنښت په درناوي د جهل او امید لرو چې دغه خلکو سره کومک وشي. د اوبو ذخیرې جوړې سي، ډیمونه راته وتړل سي تر څو چې موږ دغه کومې مځکې لرو دا په هغې باندې خړو وکړو. شفاخاني کلیکینه دا یو هاټ ضروري خبره ده. دا دومره ضروري خبره ده چې موږ په د موجوده حالت کې ډېر چې کله خفه شي ودا ته خفه شي چې خدای پاک ته موږ ته غټ بیمور مار وکړي. که موږ ته غټ بیمور وشي موږ چې کوبل ته رسوي د مصرف وسم نشته، موږ چې کندهار ته رسوي د مصرف وسم. مرستیال والي ډاډ ورکړ چې د مشرتابه له حکم سره سم به روغتیا، پوهنې، مخابراتي او نورو برخو کې یادو سیمو ته پاملرنه وکړي. مهم شی د صحت په بخش کې یو توجه و. الحمدلله مو کلینیکونه تثبیت هم که دغه دپاره جناب د صحت عامې محترم رئیس صاحب ډاکټر حقمل صاحب را سره و، نو انشاءالله هلیز دغه مشکلات حل و. په دویم قدم کې دغه خلکو دپاره د چکاک اوبو او د مخابراتي شبکو و. دغه دپاره هم زموږ مولوي قیام صاحب را سره و، همدغه شانتې مولوي احمد صاحب را سره و. نو دا ټول مشکلات مو تثبیت کړی انشاءالله په موقع حلولو خیره. شاوخوا یوه میاشت وړاندې د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزیر ملا نور الله نوري پکتیکا کې د مرستیال والي په مشرۍ یوه کمیټه جوړه کړه څو له فرضي کرښې سره د پرتو ولسونو ستونزې راټولې او د حل لپاره یې اقدام وشي. درنو لیدونکو زموږ خبرونه همدومره وو. تر بیا ښې چارې.